اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سره تنګین ټي وي چینل نه زه ظفر جمیل تو سره یو ځل بیا مخاطب یم. مو سره کیمرامین محمود طاهر هټک سلام ها قبول کو. موږ گذشته دنو هغه خوږیل گاډي ته زبکی ډیم په معاملې کې یو ویډیو کړی و او د دویمه ویډیو هم د هغه تسلسل ده او ان شاء الله د دې تسلسل به مزید ښه جاری وي. نور ویډیوز به هر سي چې کوم ته به دا حقایق شایل کیږي چې خورم ویسی خورم محمد زئی ته چې د دومره غاټ یو پروجیکټ یو فند جاری شوه ده هغه موږ نه په څه وجه که لوټ شي په څه وجه به لوټ شي او دې ذمه داران به څوک وي. موږ د هغې په تلاش کې جاري یو. هغې سلسلې کې موږ د شوې سابق کونسلر فرید الله سره رابطه کړې وه خو هغه مخکې دوه درې ځلې موږ ته میلاو نشه کلي کې نه وه چونکې هغې په دې کې څه کردار و موږ وی چې هغې حوالې سره هغې نه حقایق معلوم کو او موږ ټلیفون ورته وکړ هغه اوس په موجوده په توتاکوی کې و موږ هغې ته ورغللو هلته چې د په چارې لګیا و خلکو ګاډر ته راووتل خو موږ سره یې په هغې حالات کې هم د دې معاملې باندې خبره وکړله ځکه چې شاید هغې به دا فیل کړي وي چې دا یوه غوټه معامله ده. نو موږ په خورم محمد زئی بازور کې عام خلکو تاثرات حاصلونې یو سروې کړی دو هغه به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې شیر کوو او د دې نه علاوه د شوې مشرونو سره سپین ږیرو سره چې کوم په دې کې څه نه څه میټینګونو کې نوستي او کردار شته ده هغو سره به هم موږ خبره کوو وقتا فوقتا به موږ دا ټول حقایق تاسو سره شیر کوو. السلام علیکم ملګرو. موږ هغه ډیم په سلسله کې فرید الله ترغلی یو دا شوی سابق ممبر ښه ده خو زبکی ډیم په څه وجه باندې نه پرېږدوی تاسې په شاملات کې رسي شوی شاملات کې لږ کې موږ ته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود طاهر بھائی او ظفر جمیل بھائی ډیره شکریا ادا کوم چې دوی د قوم د مفادو په باره کې هرچک شوي دي هغې پوچ ګچ کوي چې د ډیم څه وجوهاتو مریبان ده او دا چاره ولې نه کېږي. زه به انشاءالله هغه خبره کوم چې د ټولو مفادو باره کې وي. زه یوارې د کلي نه تللو ټیکټر لګیا وم بلارس چې راورسېده نو ټیکټر باندې مې چار بان کړله مو ډرور ته و چې کوز شه ټیکدور سره وم مې دا څه دي وی چې دا ډیم جوړېږي چونکې موږ ته معلومات وو چې دلته 6 کروڑ 72 لاک لمسم روپۍ منظوري دي. بهرحال چار مې به بند کړله این بعد مې د خپلې علاقې د شوې مشرون اروغونډ کړل تفصیلا خبره مې سره وکړله چې دا خو 6 کروڑ 72 لاک روپۍ دي د کوم زوی چې جوړېږي دا خو د 6 کروڑ 72 لاک روپۍ زوی نه ده. په دې لمانځه کې موږ ته ایم پی ای صاحب میاں نثرګل کاکا خیل شوې لون دی د پلا لون دی 22 لاک روپۍ ډیم تړله ده. اوس خو تاسو ټولو ته ویني مطلب وینئ چې هغه ډاک شوال ډاب ده بالکل د هغې هم دغسې خبره ده چې څو کله بعد به دا زوی ډاب شي او وړي کوونې زوی دا انجینیر مطابق د خولې مطابق چې هغې 30-40 لاک روپۍ به خرچار سي 75 لاک روپۍ موږ ته د کمپنۍ ول زوی تړله ده نورشګل یا خلا چې په هغې کې نن غړاپ او بهانه شته ده. موږ دا ریکویسټ کوو چې دا ویلې دا ټیکدور ونیول شي پاس چې په 75 لاک روپۍ په سابقه فنډ باندې مخکې فنډ په لګېدلی وم په دې باندې هغې باندې د پوسټ بډۍ چا کړه 75 لاک روپۍ دې ولګولې نن پکې غړاپ او بهانه شته ده مقصد نه پوره کوي. او موږ په دې کې سیاست نه بلتر خبرې کوو دې کې سیاست نشته ده چا نقصان نشته ده خو دا ضرور یایو چې د قوم او د ګورنمنټ فنډ چې ضایع نشي 6 کروڑ 72 لاک روپۍ زوی دا نه ده. موږ چې کله علاقې مشرون اکټه شول موږ متفقه دا فیصله وکړله مشورې سره چې 6 کروڑ 72 لاک روپۍ چې کومې دي په دې باندې د خوشحال ګټه وتړی شي چې هغې اوبو سټوریج ډېر زیات ته چې په هغې کې خورامو ته او تیت ته زوه ته ورته تکوی ته او اخري شوې ته بهترینه فایده ده. که چیرې فنډ زیات لګي نو موږ سره مزید فنډ ایم پی ای صاحب ایم این ای صاحب تحصیل ناظم رو باغ دور خپل وکړو خپل منډه به ووایو
موږ ته به هغه مزید فنډ روکي نو په دې باندې به ولګېږي نو موږ به انشاءالله د اوبو نه مالامال شو د دې ډیم په وجه باندې بلکې موږ ټولو مشرانو متفقه دا فیصله کړې ده چې که چیرې خوږال ګاډه نه جوړوله فنډ یې مزید نه رقم دا موږ فاینلي میټینګ دا فاینل اخري چې د غازوی د وتړي زبکی وسره د کړپای وتړي ځکه چې په کړپای ډیم کې موږ سره خورامو ته فایده راسي فلټریشن وبچ کیمی دی هغه موږ کتلی دي ان شاء الله چې انجینیر سره لړو چې په ګریډ باندې خورامو ته سي نو یعنی فند به ضایع نشي بیا موږ کله هم په دې وجه نه باندې کړی چې موږ سره زد ده چا سره موږ زد نشته ده موږ صرف فند په وجه چې فند زیات ته فند الته ولګي چې ټوټلی وی سي فایده وشي ټول وی سي ته مشتدا ویا چې آیا د دغه ډیم باندې تاسو ته دا نه محسوسیږي چې د باندې سیاست شروع ده د باندې سیاسي دړې خپل کې سره مشکلات شکار کړه د ډیم دغه وجه هنګ ده ظفر جمیل بھائی زوا اوتای تتکای او شوا دینا بلتر دا وینا اوبسا خورا مخکلی خبره کوم چې په دې کې دوه دړې جوړې شوې وي یو سیاست کوال په خوږیل ګاډي باندې زنو او زنو سیاست کوال په لوندې زبکی ډیم باندې او مو په خپل ویلي دي چې ورور په دې کې سیاست ما کوي کلی علاقې ته ایم پی نه ایم ان نه تحصیل نظم نه د مفاد ولا چارې وړوي اوټ په دې باندې ځون ته مازو ته وي ما خلکو سره منافقت کوي فرید الله بھائی په دې باندې خو ډیرو خلکو د خپل غپېش کړي دو چې واقعي سره د زبکی ډیم خله چې کیمه دو د 100 کروڑ منصوبانه دو د کې ډیر خلک چې اصل کې دا زنه خلک په دی واجب زید دي چې دغه زوی کې ډیر غټ خوړند چندي پکې اوس موږ تاسو نه دا یو پښتنه کوو کا زبکای ته کړپای دوا وړه نه تړي نو تاسو مشرون به آیا په دې باندې روزي شي چې دا صرف زبکای د وتړای شي په دغه پیسو کې موږ په دغه کې مشورې کې دا خبرې ټولې کړې دي د کلی علاقې د مشرانو سره چې خوږال ګاډه نه جوړوي کړپای ته نه جوړوي بیا دا چار موږ بندوله ویلې چار موږ بندوله ویلې موږ مقصد دا چې د علاقې فایده وشي غاټ فند ده علاقې مشرانو د کلی مشرانو په دې باندې فیصله کړې ده چې کړپای زبکی ډیم نشي جوړوای تو دا کوېسچن وکړه چې د دواړه نه جوړیږي خوږال ګاډه او کړپای دا زوی د جوړ شي که نه د شي جوړ دا مخکې مشورو مطابق دا کله هم نشي جوړېدای او دا کله هم نشي جوړېدای دی فنډ باندې د کوم فنډ چې 6 کروڑ 72 لک روپۍ ده تو چې موږ میټینګونه کړي دي د کې آیا صرف شوی مشرون خو کتو سه بلچا سره هم په دې مد کې میټینګ کړه د زووا او تی مشرون مخه په دې کې شامل وو ظفر جمیل بھائی میټینګونه موږ کافي میټینګونه کړي دي کوزه شوی د زوا او د اوتی ځکه دا هر سړي ته پته ورو چې شوا دو نمادو شوا نیمه پوس پرتا دو او نیمه لونه پرتا دو چې ایک موږ سره لونه شوی سره اوتا او زوا شامل دي موږ سره په دې کې د او زوا والا د اوتی والا مکمل مشرونو چې څوک موجود وو په کوم میټینګ کې ها یو میټینګ کې اتفاق مو پڅ شي شو اخري اتفاق موږ خپل په دې الله مخ کې مو هته ویل چې ټول مشرونو په دې باندې متفق شول چې خوږال ګاډي ډیم نه جوړ شي د خوږال ګاډي ډیم نه جوړ شي یعنی زبکی والا مخالفت و خو سیاست نه بلتر چا نقصان نه بلتر چې دې سړي سره مینه لګي دا خبره پکې نه وه فنډ مطابق چې فنډ ډېر زیات د خوږال ګاډه جوړ شي او بیا هغې نه بعد موږ یو څو میټینګونه د خرامو سره وکړل چې مکمل وی سي مشرون اکټ شول د شوی د اوتی د زوا او د خرامو ټول مشرون چې کوم موجود وو چا سره ټایم و چې روغلل په هغې باندې دا فیصله وشوه چې خوږال ګاډه د جوړه شي ډن مو کړه خبره او دا مو ویل چې د کوم فنډ ده په دې باندې دا په دې کې تحصیل نظم ته مو ویلي دي عنایت الله ته چې په دې باندې ایم ان صاحب خبر کا چې د کیم زبکی ډیم باندې کچېرې چار شروع شوه نو بیا مو نقصان پکې شي نو دې ته خبره لوړه نه شي براه کرم عنایت الله بھائی
ته مینې صاحب خبر کا چې بی کوم خوشحال ګډه خوښه دو خوشحال ګډه ډیم نه جوړ شي زبکی نه چونکې فنډ زیات تا او بیا دا جوړ شي بل فنډ کې دا زبکی ډیم جوړ شي زبکی ډیم چا هم نه ور کړي چې نه دا جوړیږي بالکل دا جوړ شي دا ویډیو چې کیم ملګر هغه کسي هغه مشر وي یا کشر وي کومونه په دې کې څه قسم ته خطهي شوي وي زه د ځوانانو نه او د مشرانو نه هغې ډېر معذرت خوایم وما علینا الا البلاغ. شاه ملګرو دا فرید الله ته خبرې وې چې دې کې توسې موږ توسې اورېدل چې څه ضروري خبرې داسې چې شاید تاسو ته به پاته نه وي موږ ته هم ځینو خبرو پاته نه وه موږ ته هغې په پاته هم ولګېده او تاسې ته هم ولګېده. مخکې ویډیوز د پوره هم موږ سره په دغه کې ملګرتیا وکړو ځکه چې د وي سی خورم محمدزی سپیشلی دو خلکو نه مو ریکویسټ ده چې دا معاملې باندې موږ تنده لیدلی دو که څوک په دې کلي کې نه اوسي کوهاټ پېښور اسلام آباد پنډۍ هلې دورې اوسي هغو ته به شاید د دې خبرې احساس نه وي چې دو خلکو څومره تکلیف تیر کړی و. شاه صاحب اوس دا معاملات موږ دا نه غواړو چې په موږ باندې بیا روشي دا 100 کروڑ روپۍ ډېر غټ رقم وي وړیکې تلوونو او په هغه کې ضایع کول شاید بالکل مناسب نه دي. موږ یوه سروې کړی دو په خورم محمدزی هغه کې هغه سبو به انشاءالله موږ سره په دغې هغه باندې وکړو پیج باندې سرتنګین ټي وي طرف نه ظفر جمیل خټک طرف نه محمود طاهر خټک طرف نه تاسې ټولو ډېره ډېره مهرباني چې په دې معاملې کې موږ سره ملګرتیا کوئ. الله حافظ. او موږ دا چینل دا به په فیسبوک باندې هم دا موجود وي او په یوټیوب باندې هم نو دغه چینل د سرتنګین دا د سرتنګ حوالې سره ده موږ سرتنګین غار چې ده موږ حوصلې او د موږ نیتونه د دغه غوندې لوړ دي مقاصد مو هم لوړ دي ذاتي مقاصد نه بالاتر هو کې موږ به د وطن خدمت کوو موږ سره ملګرتیا وکړو دنیا سترګه چې ډوبېږي منظر خلکو ته وشه موږ کتونکو ته چې کلا راځي سترګې مې ستړې شوې دل یارو په کتنې کنګرا درونې حسین یم شاوازې کې غټ ډېم جوړ شي نو کېدای شي